زمارونو د شهادت معمولی مرتبه نه ده دا وړه درجه نه ده دا ډېره لویه زیاته درجه ده د جنگ میدان دی یو صحابي دی هغه په جنگ کې شهید شو د هغه نه غوږونه هم کټ شو د هغه مسله وشوله مسله دې ته وایي چې پوزه یې کټ کړي غوږونه یې کټ کړي لکه څنګه چې د حضور علیه السلام د تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د بدن اندامونه کټ کړي شوي دغه شان دغه صحابي اندامونه کټ دي مسلح شوي دا شهید دی زوی یې راغی رسول الله علیه الصلاة والسلام ته سوال کوي حضور کی اجازت راله راکړئ چې زه لږ د خپل پلار مخ وګورمه رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي نه بچیه د دې اجازت نه درکومه ځکه حضور ته اندازه وه چې د پلار خیل وصله شوې ده د هغه اندامونه کټ دي په بد حال دی او دا زوی چې دا منظر وګوري دی به ډېر زیات خفه شي نو نبی علیه الصلاة والسلام اجازت ورنه کړ سبا شو صحابي خو دفن شو دا زوی د حضور علیه الصلاة والسلام مجلس کې ناست دی او ډېر زیات خفه دی جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام چې هغه ته وکتل اندازه د خدای پیغمبر ته وشوه چې د شهید صحابي دا زوی خو ډېر زیات خفه دی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي ورته چې قربان ته راته ښکاري د پلار په دغسې مرګ باندې خفه یې چې د هغه مسله شوي ده او اندامونه کټ شوي دي په دې خفه یې لکه چې دا صحابي رسول الله علیه السلام ته فرمایي او جی واقعي په دې باندې خفه یم شهادت باندې خو خفه نه یم د الله په لار کې شهید شلو د شهادت عظیم درجه او مرتبه ورته میلاو شوه خدا الله پیغمبره په دې شکل بګړاوېدو باندې او د هغه په مسله باندې اندامونو کټ کېدو باندې خفه یم جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام دا هغه شهید صحابي دی بچي ته فرمایي وی تا ته پته شته چې ستا د پلار د شهادت خواهش په کومه طریقه باندې او دا پتم درته شته چې د شهادت نه پس الله پاک ستا پلار ته څه ویلي او ستا پلار الله ته څه ویلي دې نه ته خبر یې وی نه د الله پیغمبر ما ته خو پته نشته رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ستا پلار چې جنگ کې شریکېدو نو هغه دا تمنا کړې وه چې یا الله زه شهید شمه او د شهادت زما مسلم شي اندامونه مې کټ شي او بیا سبا ستا دربار ته درشمه ته راته ووایې چې دا ولې ته خو ما روغ پیدا کړی وي دا ولې زه درته ووایم چې یا الله ستا په لار کې نو ستا پلار شهید شو بېشکه خو تا ته د حال ویم الله خپل پیغمبر ته د دې صحابي نه د الله د پوښتنې کولو د صحابي د جواب ورکولو حال ویلو ورته وی قربان چې پلار د کله الله ته پیش شو الله رب العزت ورته فرمایل چې ته خو ډېر زیات د قربانۍ ورکولو والا جنگ کې شهید شوې او بیا لوی ظلم در سره دا شو
چې زما د رضا دپاره ستا د بدن اندامونه کټ شو مسله دې وشوه تا خو ډېره قرباني ورکړې ده ای زما بنده ستا دا قرباني ټوله ماته منظوره ده او ستا لویه درجه ده اوس ماته وایه چې ستا څه خواهش دی چې زه یې پوره کړمه څه خواهش دی چې زه یې پوره کړم جناب رسول الله علیه السلام دې بچي ته وایي ستا پلار الله له دا جواب ورکو چې یا الله بل څه نه غواړمه بس دا غواړمه چې یو ځل مې بیا ژوندی کا چې بیا جنگ کې شریک شم او بیا شهید شم یا الله هغه شهادت کې چې کومه مزه ماله راغله کوم خوند ماله راغلی دی کوم لذت ما حاصل کړی دی زه غواړم چې هغه لذت او هغه خوند او مزه بیا حاصله کړم وی ستا پلار چې هغه الله ته د خپل دې خواهش ذکر وکړو چې زه غواړم چې زه بیا شهید شم ما عرض کو چې شهادت دا لویه مرتبه ده او صحابه کرامو دغه مرتبه حاصلې کړي دي زما وروڼو صحابو دا قربانۍ ورکړي دي الله پاک دې زموږ د صحابو هغه قربانۍ خپل در کې قبول او منظوري کړي د حضور یو صحابي نه دی دوه صحابه نه دي ګڼ صحابه کرام چې دي هغې د قربانو نه تېر شوي دي د الله رب العزت د دین دپاره او د خدای پاک د رضا دپاره زما وروڼو زه خبره په دې ځای بندو د دې آیتونو متعلق چې کومه خبره زما کول مقصد و هغه لا په ځای پاتې ده نو انشاء الله العزیز راتلونکې جمعه باندې و بیا زه خبره مخکې وځم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين